اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا سیول هسپتال خوازخیل کې موجود یم. تاسو ګورئ چې زما په شا باندې کم ماشومان چې دي، درې تنه ماشومان دي، ونیس سپي چې دي هغه خړلولي دي، سیول هسپتال خوازخیل ته یې را رسولي دي. خو افسوس چې دلته هسپتال کې هغه ویکسین چې دي هغه نشته دی، کوم چې دې ماشومان ته په ایمرجنسي حالاتو کې لګول غواړي. نو کتونکو بیراړی یو پسمانده ځای دی، بیا د دغې بیراړۍ په روډ باندې چې کوم پبلک سکولونه به دې ماشومانو سبق کوي واپس چې تلنو په لاره یې خړلولي دي. کتونکو نګران حکومت ته پکار هم دا ده چې هغو زر ته زره د سیول هسپتال خوازخیلې ته نور څونه هسپتالونه د ډسټرکټ سوات چې هغې ته دغه ویکسین چې دي دا فراهم کړي، ځکه چې موسم ګرمېږي نو دغه شانتې دا سپي چې دا لیونې کېږي. نو کتونکو زمونږ محکمه صاحب د ایچ او صاحب هم دا پکار ده چې د دې هسپتالونو د ډیمانډ مطابق دوی له دغه ویکسین چې دي دا فراهم کړي، تر څو به د دې کمې سوالي ادارې چې دي یا خوازخیل ټرست شو یا مشال ټرست شو یا د دې نه علاوه نور چې څومره ټرسټونه دي هغو به تر څو پورې دغه شاندا ویکسین چې دي خلکو ته فراهم کوي. نو کتونکو دا درته ښایو په دې موقع باندې زموږ سره نوجوان نوید الرحمن صاحب هم موجود دی، د هغه خبرې سره هم کوو چې په موقع باندې هسپتال ته راورسېدو او دغه شانتې کوم ډاکټر صاحب چې ډیوټي ده د هغه هم تپوس کوو چې آیا ولې دا ویکسین نشته، تاسو ډیمانډ نه دی کړی چې نه دي راغلي، په وجه څه ده؟ نو تاسو ډېره زیاته مننه، شکریه ودا کوم چې په دې سخت وخت کې تاسو موږ راغلی په شارټ نوټس باندې، بلکې د دې بیراړۍ اوسېدونکي تاسو ته یو شارټ نوټس تاسو میلاو شو، تاسو ځان راورسوه. نو مسله داسې شوې ده چې په بیراړۍ کې یو سپی لیونی شوی دی او هلته کې ډېر خلک یې نور هم خوړل دي، د هغې څخه نور بس هسپتال ته راځي، خو په هسپتال کې هېڅ قسم سهولت د دې لپاره موجود نه دی. حالانکې صوبایي حکومت او نګران حکومت دا دعوې کوي، مخکې ډي ایچ او صاحب هم راغلی د هغو بیان هم موږ کتلی و چې یاره داسې قسم ویکسین او داسې دي دا موږ په دغه بنیادونه په ایمرجنسي بنیاد باندې چې دی دلته کې په هسپتال کې به دا اویلیبل او دې خلکو ته به دا موږ پرووایډ کوو. دلته کې موږ د ایم ایس صاحب سره هم رابطه وشوه، ایم ایس صاحب وایي چې یاره دا اے آر وي انجکشن چې کوم دي ویکسین چې دي دا موږ سره اویلیبل دي په سټور کې، خو نن چې اوس چونکې سټور بند دی د چوټۍ ټایم دی، نو دا خو په کار دا وه چې یاره داسې قسم دا چې کوم د دې سره سهولت موجود دی دا خو ایمرجنسي بیسس کې د دې سره پراته وی، ځکه دا خو به سپی خو خلک د سپي ته به دا ټایم نه معلوم چې دا به کوم ټایم کوي چې په خوازخیل په هسپتال کې په هغه ټایم کې دا ویکسین چې دا به موجود وي. د دې خو هېڅ پته نه لګي، دا خو ایمرجنسي کیسونه دي، ایمرجنسي دپاره په کار چې څنګه چې دا نور شي نه په ایمرجنسي باندې